استرالیا سره د افغانستان د ټیسټ لوبې رسمي نیټه اعلان شوه. افغان کرکټ بورډ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به یوازینۍ ټیسټ لوبه د روان 2022 کال د نومبر میاشتې له 28 نیټې بیا د ډسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. اعلامیه کې ویل شوي چې دا لوبه د استرالیا په کوربتوب د هوبارت ښار په بلنسټون کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. یا د اعلامیه کې د استرالیا سره د یادې یوازینۍ ټیسټ لوبې په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسفزي خبرې راخیستل شوي چې پکې دا سیالۍ د افغانستان لپاره خورا مهمې بللې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله د روان 2022 کال په پیل کې د ټیسټ سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې له 10 مقام څخه 9 مقام ته پورته شوه، خو له هغه وروسته د 10 غوره لوبډلو څخه وغورځول شوه. افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دې دمه پورې 6 ټیسټ لوبې ترسره کړي چې لومړۍ لوبه یې د هند، دویمه یې د آیرلینډ، دریمه یې د ویسټ انډیز، څلورمه یې د بنگلادیش، پنځمه یې د زیمبابوې او شپږمه لوبه یې هم د زیمبابوې خلاف ترسره کړه. افغان لوبډلې په یادو شپږو ټیسټ لوبو کې د هند، ویسټ انډیز او زیمبابوې څخه په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ماته ومنله، خو آیرلینډ، بنگلادیش او زیمبابوې ته یې بیا په دوهمه ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه.